نو دا د حج میاشتې دي. اوس الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، دا د حج معلومه میاشتې دي، شوال، ذی او ذی الحجه، دا د حج میاشتې دي. بیا د حج درې قسمه دي. یو حج چې کوم دی هغه قران دی، او یو حج افراد دی، او یو حج تمتع دی. افراد دا دی چې سړی لاړ شي عمره نه کړي، صرف او صرف حج لپاره ځي، اخري کې لاړ شي حج وکړو، دې ته حج افراد ویل کېږي. او دا د هغه ځای مکې خلقو لپاره دغه حج وي. یو حج دا دی چې تمتع هغې ته ویل کېږي، د لاړ شي عمره وکړي، بیا احرام چې کوم دی کلا وکړي، او چې کله د حج سیزن شروع شي دوباره احرام وتړي، او د هغې کې دغه هم وکړي، دوباره د حج پکې وکړي، دې ته تمتع ویل کېږي چې جدا عمره یې وکړله، جدا حج یې وکړو، دواړه جدا جدا احرام کې. قران دا دی چې دواړه یو ځای کې لاړ عمره یې وکړله، دغه یې لا کلا وکړی، بیا نه دی احرام چې په حقه یې کې بیا حج یې وکړو. دا درې قسمه چې کوم دی حج دی. د موږ عام خلک چې کوم ځي هغه تمتع هغه کې په عام طور باندې، او پخواني زمانې کې خلقو به کثرت سره دا دائما عمل کوي قران باندې. او د مکې خلقو لپاره عربو لپاره حکم دی تاسو افراد کوئ، ځکه چې تاسو کثرت سره مخکې راځئ نو بیا ګاڼه جوړېږي، د هغې د وجې نه هغوی صرف حج لپاره راتلل دي. دا درې قسمه د حج دي.